و ان شاء الله موږ ټول محفوظ یو، هیڅ قسم تاوان نه وسه. بیا شور او مسلسل ډرون ګرځي. دا پاکستان نه ده، دا فلسطین ده، دا کشمیر ده، دا ځنګل ده. دلته د پاکستان ریټ ختم ده، د پاکستان عملداری ختم ده، پاکستان ریاست مکمل ختم ده. او موږ چې توپک راخستی ده، دغه شي پاره مو راخستی ده چې پاکستان نسته، ریاست نسته، حکومت نسته، ریټ آف د سټیټ نسته. ځکه موږ توپک راخستی ده. او ډرون دوه ټیک وکړه، یو یې موږ په کور باندې وکړه، یو یې موږ په بیټه حجرې باندې وکړه. دواړو چې موږ محفوظ دي، بچیان مو محفوظ دي، تورسرې مو محفوظ دي، ټول نوجوانان محفوظ دي. الحمدلله موږ د الله ډېره شکریه ادا کوو، د الله ډېر شکر ګزار یو. او موږ حوصلې مکملې مضبوطې دي، موږ غره غوندې حوصلې دي. او موږ انشاءالله چې د دغه کرایې قاتلانو د کرایې قاتلانو به موږ مقابله کوو، ډټ کر مقابله بیا کوو. او د لکي مروت په خاورې باندې چې یو کرایې قاتل موجودي، انشاءالله چې موږ به د کرایې قاتلانو مقابله کوو. د دې تورمخو چې کوم کرایې قاتلان دي، د امریکې ډالرو چې کوم کرایې قاتلان دي، موږ ته پته ده چې دا څوک کوي. موږ ته هر څه پته ده. دا تورمخي کوي، دا تورمخي کوي، دا د امریکې ډالرو ګیم ده، دا د تورمخو ګیم ده. او موږ به په هر صورت باندې مقابله کوو، په هر صورت په موږ مقابله کوو. که ډرونی، که هلیکاپټري، که جنگي تیاري، که ټینکونه یي، چې څه قسم طاقت قوت څوک استعمالولی سي، موږ به د امن ناره کوو، موږ به د خړو اوبو ناره کوو، موږ به د بیټانو ګیس ناره کوو، موږ به د لکي سیمنټ فیکټرۍ ناره کوو، موږ به د خان مقابله کوو، موږ به د کرایې ملا مقابله کوو، موږ به هر قسم مقابله کوو. او هر قسم مو کړې ده. وایي مرګ او زندگی دا صرف د الله په لاس کې ده. عزت او ذلت دا صرف د الله په لاس کې ده. هر قسم مقابله به کوو. نه له مرګ ډارېږو، نه له دمکیو ډارېږو، نه له دهشتګردو ډارېږو، نه له غونډهګردو ډارېږو، نه له بدمشانو ډارېږو، نه له کرایې خان نه ډارېږو، نه له کرایې ملا نه ډارېږو. هر قسم مقابله مو یې کړې ده. بیا کوو، بیا کوو. او څوک د پښتون په خاورې باندې چې ما امن خرابوي، د پښتون په خاورې چې څوک د ما امن خرابوي، د لکي مروت په خاورې چې څوک د ما امن خرابوي، چې څوک د ما وسایل خوري، چې څوک د ما حقوق خوري، ایغه خلاف موږ 15 کاله په میدان باندې تیر کړي دي. بیا به په میدان ولاړ یو، بیا به په میدان ولاړ یو.